په پنجشیر ولایت کې د امن فضا خوره ده او خلک په ډاډمن امنیت کې ژوند کوي. وعلیکم السلام. د پنجشیر ولایت اوسیدونکي وایي په یاد ولایت کې پرته له کومې امنیتي ستونزې ژوند کوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د خپل ژوند څخه خوښ دي او هره ورځ په عادي ډول خپل کاروبار مخکې وړي. وضعیت پنجشیر خود در مجموع خوب است. از لحاظ امنیتی هیچ کدام مشکلی که با مردم مزاحمت ایجاد شود نیست. در کل وضعیت نرمال است. وضعیت امنیتی فعلا الحمدلله وضعیت آمتون برابر است، مناسب است، قناعت بخش است. مردم بسیار وضع خوبی دیگه زندگی خود به پیش میبرند. امنیت خوب است وضع. بلخوا امنیتي ځواکونه هم په خپلو سیمو کې او د بیلابیلو ولایتونو څخه د راتلونکو خلکو او د پنجشیر اوسیدونکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د پنجشیر د امنیت قومندانۍ بس مجاهدین انشاءالله که د وزارت دفاع دی او د داخلي دی 4 ساعته د خپلو هموطنانو لپاره په خدمت کې استو. شپې ورځې چک پاینونه او ګزمې پیرې موږ خاص خپل د ولس لپاره سر و مال بس موږ هغه کوو، حفاظت کوو او 4 ساعته د موږ چک پاین فعاله ده او هر ولایت خلک راځي. پنجشیر کې هېڅ امنیتي ستونزه نشته. د پنجشیر ولایت مرستیال والي مولا شاه ملنګ روح الله په یاد ولایت کې د پوره امن ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په تیر یوه کال کې یوازې 3 یا 4 جنایي پیښې شوي چې دا څرګندوي چې یاد ولایت امن دی. الحمدلله وضعیت پنجشیر او گفته میتونیم که 100% تامین است وضعیت امنیتی او حتی ما تو گفته میتونیم که راپور سالانه‌ای که از ما دولت امارت اسلامی خواست ما در طول 1 سال ما 6 حادثه جنایی داشتیم که 4 از او تعقیب شده بود، 2 هم زیر تعقیب بود. این در چیز خود مثلا بسیار 1% کم نشان میده. الحمدلله مردم پنجشیر در سالهای اول یگان مشکلاتای در اطراف پنجشیر وجود داشت چون که مردمای مختلف دیگه جابجا شده بودن. یگان تبلیغاتی که علیه امارت اسلامی موجود بود در وقت او فقط سالهای اول ما مشکلات داشتیم. بعد از اون انشالله در پنجشیر هیچ نوع کدام مشکلاتی ما نداریم. پنجشیر د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې ولایت کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته او خلک په عادي ډول خپل ژوند مخکې وړي.